د بلخ ولایت د سړکونو د ترانسپورت ریاست مسؤلینو له یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو څخه لیدنه وکړه. د یاد ریاست د انسجام او تنظیم چارو امیر وویل چې د دې اقدام موخه د بار وړونکو وسایطو د ترانسپورتي شرکتونو د فعالیتونو څارنه او ارزونه ده. نوموړي وویل چې دوی د شرکتونو د کړنو د څارنې بهیر پیل کړی دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د ترانسپورتي شرکتونو موټر چلوونکي باید د سوداګرو او پانګوالو مالونه په خوندي توګه خپلو ټاکل شویو ځایونو ته ورسوي او همدارنګه د لایحې له مخې 2 سلنه کمیشن اخیستل کیږي او کنه دا موضوع به هم وڅېړل شي. امروز بررسی صورت گرفت که آیا لایحه کرایه قابلیت تطبیق داره و تطبیق شده یا خیر، که الحمدلله در ترمینال های باربری و توقفگاه های باربری سمت شرق و غرب مزار شریف ما شاهد ازی هستیم که این قابلیت تطبیق داره و تطبیق شده است. و موضوع بعد دومیش چی است که ما از چگونگی فعالیت شرکت های ترانسپورتی در ولایت بلخ عملا نظارت کردیم که ببینیم آیا مطابق اصول و مقررات ترانسپورت اینا فعالیت میکنن یا خیر، و کمیشن 2% حق خود که مطابق طرز العمل میگیرن آیا اخذ میکنن یا نه. نوموړي د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وروستي اقدامات د ترانسپورتي شرکتونو او موټر چلوونکو د ستونزو د هواري لپاره ګټور وبلل او د نوبتي سیستم جوړول یو مهمه اسانتیا یاد کړه چې تر ډیره به د ترانسپورتي شرکتونو ټولنیزې ستونزې حل شي. هغه د غرض د بلخ د سړکونو د ترانسپورت ریاست له نورو اقداماتو څخه هم یادونه وکړه. راوند نوبت خودش یک تسهیل است برای انتقال اموال هموطنان ما و تجار ملی و همچنان انتقال مسئول مال که حتی ما در تایمرایل اسناد ترانسپورتی جی پی اس داریم که جی پی اس به وسایط نصب میشه که اونا میتونن مال خود در هر قدمی از انتقالات که صورت میگیرن مشاهده بکنن که در کجا رسیده به چی شکل است. و در پهلوی ازی برای تمام شرکت دارای ترانسپورتی در ولایت بلخ مسئولیت داده شده که از مالی که انتقال میکنن و وسایطی را که به بار معرفی میکنن که اطمینان حاصل بکنن و مال تجار ما به شکل مسئولش انتقال پیدا بکنن. د یادونې وړ ده چې دا مهال په بلخ ولایت کې شاوخوا 50 د سوداګریزو توکو د ترانسپورت شرکتونه د سړکونو د ترانسپورت ریاست تر څار لاندې فعالیت کوي او دوی له ټولو لازمو او اړینو اسانتیاو څخه برخمن دي.